هاي قدرمنو دوستانو سهار مو په هر څنګه جوړې په هر جوړ تازه اوس زه په خپل اوسیدونکو سیمه کې چکر وهم نن سهار په بېجينګ کې واوره اوري کله چې زه په سهار له خوب څخه پاڅېږم پیدا کوم چې د کړکۍ په بهر کې واوره اوري نو ډېر خوشحاله یم ځکه چې په چین کې واوره هم د بختوره او نيکمرغه نښه بلل کېږي او زه همدې ویډیو جوړوم له تاسو سره خپله خوشحالۍ شریکوم په چین کې اوس په بېلابېلو ځایونو کې بزګران هم په کرخنیزو چارو پیل کړی دی د سږنۍ کرخنیزو چارو لپاره کوښښ کوي فکر کوم چې په افغانستان کې هم داسې حالات رامنځته شوی نو داسې ګورې زما اوسېدونکې سیمه همداسې ده په همدې وخت کې باران او واوره به ځمکو ته پارټیو ته کافي اوبه ورکولی شي نو دا به د کرنیزو چارو لپاره ډېره ګټوره وي نو زه هم هیله ده چې ستاسې هم ښې چارې او تاسې هم ښې چارې او ښه ورځ ولرئ بریالي اوسئ